نن کار کوو پکچر ته رسېدلو. پکچر کې موږ کار شروع کړی وو. ښه پکچر کې موږ کار کړی وو تر دې چې پورې کار کړی وو. وروسته دې نه کار کوو پکچر بارډر نه. پکچر بارډر نه هدف څه دی؟ زه به دا یو ځل ریسیټ کړم. ګوره دې ته ما بارډر ورکړو، صحیح دی که نه؟ دا دوباره ریسیټ کوم، یعنې دا بارډر له منځه لاړ شي. صحیح شو؟ ډیزاین له منځه لاړ شي. دلته راځم زه بارډر ورکړم د دې جینه. بارډر مې ورکړو، دا رنګ صحیح نه دی، دا شین رنګ به ورکړم. او دلته به راشم ویټ ته دی، دا ویټ په ضخامت پې زیات کړم، دا زیات شو. صحیح دی؟ اوس زه د بارډر کې نور تغییرات هم غواړم راشي. دلته راځم مور لاینز ته. دلته راغلم، دا برخه ما څخه خلاصه شوه. نو دې برخې کې تاسې څه کارونه کوی شئ؟ اوله برخه موږ سره ټرانسپرنسي ده. ټرانسپرنسي مخکې موږ ویلی او دا شفافیت دی. ښه که زه دلته ای حرف ولیکم یا مکمل افغانستان ولیکم، په غټو حروفو باندې به ولیکو افغانستان، او زه د دې دا سایز زیات کړم، د دې دا سایز به زه کړم 45، او زه به دا پکچر راواخلم. پکچر ګوره دا لیکل اوس دلته راغلی دي، دا چې زه لاندې راوړم دا لیکل د دې عکس شاته نه راځي. زه غواړم لیکل د عکس شاته راشي. دې دپاره راځم پکچر ته او دلته ریپ ته راځم او دلته ان فرنٹ آف ټیکس دې باندې کلیک کوم. نو لیکل د عکس چیرته لاړل؟ شاته لاړل. ګوره تاسې دې ځای کې موږ ټرانسپرنسي کموو زیاتوو چې څه کېږي. زه ټرانسپرنسي کموم، شفافیت کم شوه، شاته نوشته ښکاري نه ښکاري. زه به دې دا ویټ نور هم زیات کړم، 6 دی، دا به زه 15 کړم، یا که 15 هم تاسې ته کم ښکاري، زه به ورته وایم دا 25 کړه، نور هم زیات شو. ښه شاته د دې شاته نوشته ښکاري نه ښکاري؟ که زه دې ته ټرانسپرنسي ورکړم، ټرانسپرنسي څه کمه زیاته کړم، اوس ښکاري که نه؟ ټرانسپرنسي ته څه دی؟ د شیشې غوندې خاصیت ورکوي چې شاته یې هر څه یا شاته هر څه چې بیا موږ ته ښکاري. بل ګریډینټ لاین دی، دې باندې مخکې کار کړی، تاسې کوی شئ دې ګریډینټو په واسطه دا بارډر یې څه کوي؟ برابر یې کوي. تاسې یو ډیزاین جوړ کړئ. زه به دې ته دا رنګ ورکړم او دې ته به تور غوندې رنګ ورکړم. دا موږ سره ګریډینټ دی. ښه یا موږ سره سالډ لاین دی چې دا موږ سره فقط یو رنګ اخلي. صحیح دی؟ بل موږ سره ګور سالډ لاین کې دی، دا نورې خبرې به مو وایي، بیا به وروسته ګریډینټ باندې کار وکړو. خیر دلته به راشو کمپاونډ ته. کمپاونډ کې موږ سره که چېرته زه دا انتخاب کوم، دا بل ډیزاین دی، سټایل یې جدا دی. ګوره دا 2 خطونه دي، منځ کې خالي دی. که زه چېرته د نورو سټایلو ته راشم، دا سټایل انتخاب کوم، دا بل سټایل دی موږ سره، یعنې مختلف سټایلونه دي. دلته تاسې کوی شئ د لاین ټایپ هم تاسې چینج کړئ. دا د ډش حالت کې کوم حالت کې؟ ډش نه مطلب داسې یو حالت، دا ډاټ، دې ته ډاټ حالت وایي. او که چېرته ډش حالت غواړئ، دا موږ سره ډش حالت راځي، دا ډش حالت دی. صحیح دی؟ یعنې مختلف ډیزاینونه یې دې نه تاسې استفاده کوی شئ. بل موږ سره د دې دا ځایونه چې دي، دا کنجونه چې دي که نه، دا کیپ پاتې شو. کیپ څه کار کوي؟ که زه دا چېرته راونډ کړم، دا شکلونه څه شو؟ دایروي غوندې شو. صحیح دی که نه؟ کنجونه یې دایروي شو. که زه چېرته دا فلیټ کړم، فلیټ موږ سره دا حالت دی، او سکویر هم موږ سره همدا یو حالت دی، تقریبا یو حالتونه دي. فلیټ او سکویر کې لږ فرق شته دی. ښه دې ځایونو ته تاسې ګورئ، دې ځایونو ته تاسې ګورئ، ډېر کم فرق دی پکې، دومره څه فرق پکې نه معلومېږي. صحیح دی که نه؟ بل موږ سره جاینټ ټایپ دی. جاینټ ټایپ کې باندې هم کار وکړو. جاینټ ټایپ موږ سره دا ځایونه دي. ښه جاینټ ټایپ دا کوم رقم ته غواړئ؟ بیول یې غواړئ، دا موږ سره بیول حالت دی. زه به دا دوباره ساده لاین کړم، دلته به راشو ډش ته او دا ساده لاین کړم. ګوره دا دې ځایونه دا ځایونه بیول شو. صحیح دی؟ که بیول حالت هم په کار نه وي، دا میټر کوی شئ، دا موږ سره میټر حالت دی. او که دا هم په کار نه وي، دا تاسې راونډ کوی شئ، دا موږ سره راونډ حالت دی. راونډ یعنې دایروي غوندې راشي، ګرد غوندې راشي. او دا برخې چې دي که نه، دا به موږ سره شیپ کې په کارېږي، شیپ کې به په دې باندې کار وکړو که وخت و. بل ګریډینټ دی. دې ګریډینټ باندې مخکې موږ کار کړی و، که نوم کړی و، پرې کار وکړو، تفصیلي کار به پرې وکړو. صحیح دی؟ دلته زه راغلم ګریډینټ، دې ته مې بل رنګ ورکړو او دې ته مې بل رنګ ورکړو او دې ته مې تور رنګ ورکړو. صحیح شو؟ او دا رنګ به هم زه کومه سور رنګ کوم، داسې. نو دا موږ سره ګریډینټ دی، دې ته ګریډینټ وایي. ته یو ډیزاین جوړ کړی، څو رنګونه دې پکې استعمال کړي، دا موږ سره چې دی ګریډینټ دی.
دې ګریډینټ کې که چېرته ته نور تغیرات هم راوړې دا کلیپونه نور هم اضافه کړي دا کلیپونه دي که نه بل رنګ اضافه کړي دلته فقط دلته یو لیفټ کلیک وکړه دا رنګ اضافه شو صحیح دی دې رنګ که چېرته بدلی دلته راشه دا رنګ بدل کړي که دا ډیلیټ کړې یو رنګ ډیلیټ کړې دا اندېجي نه ورته دا رنګ زما نه دی پکار دا تور رنګ ډیلیټ کړم دا ډیلیټ شي دا راکوی شي دې خوا ته یې راوړي هر طرف ته وړی شي صحیح دی ها دې کې موږ سره نور ټایپونه هم دي دې ټایپونو باندې به اوس کار وکړو خو دې کې پې کار نه کوم زه یو شپ راخلم شپ کې پې کار کوم چې ګریډینټ مثلا مکمل ختم شي دا به زه یو شپ ډرا کړم شپ مې ډرا کړم د دې نه وروسته راځم همدې ګریډینټ باندې کار کوم ګریډینټ کې په فل باندې فل کې موږ سره ګریډینټ شته دی ښه هماغه ګریډینټ دی هماغه خبرې دي ټولې خو دا اوس دننه شکل ته یې ورکړو هماغه ډیزاین یې دننه شکل ته ورکړو دا موږ سره پریسیټ ګریډینټس دي دا تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي سټایلونه دي که زه چېرته دا سټایل انتخاب کوم دا سټایل دلته اضافه کېږي زه به دا عکس فعلا له منځه ویستم دا به ډیلیټ کړم دا موږ سره اضافه شو صحیح دی که چېرته زه راشم ګریډینټ ته او ګریډینټ کې زه دلته تغیرات پکې راوړم دې رنګ کې تغیرات راوړم ورته یم دا رنګ سور کا او دا رنګ کوم رنګ کا دا رنګ اورنج کا دا خو لاین دی که نه موږ لاین راغستی دی دا به فل ته راشئ چېرته فل ته دی فل کې به تغیرات راوړئ ښه لاین کې به یې نه راوړئ ورته یم دا رنګ سور کا صحیح شو او دلته یو بل رنګ اضافه کوم ورته یم داسې زیډ غوندې کا صحیح شو نو دې کې اوس تاسې مختلف ډیزاینونه جوړوی شئ ورته یم دا هم کوم رنګ کا دا رنګ داسې تیز غوندې کا د لمر د شوا غوندې شو یا دا جګري رنګ ښه دې کې اوس تاسې نور تغیرات دیجې نه راوړی شئ ښه موږ سره دې کې مختلف حالتونه دي دا حالت چې دی که نه دا موږ سره ریډیل حالت دی ریډیل یعنې کوم رنګ چې موږ دلته اول استعمال کړی دا دننه پکې راغلی صحیح دی که نه داسې حلقوي غوندې شکل لري دایروي غوندې صحیح دی که چېرته دا حالت ستاسې په کار نه وي ورته دا دایره ماته شروع کړئ دیجې نه مرکز یې دلته وي اوس د دایرې مرکز موږ سره دلته دی همداسې مخ ته تللی دی دا رنګونه که چېرته دیجې کې د په کار یې دیجې ته یې راوړی شي مختلف حالتونه دي بل حالت موږ سره لینیر دی لینیر یعنې خطي حالت دی دا داسې د خطونو په شکل کې راځي صحیح دی نو دا تاسې هر ډیزاین چې خو فقط انتخاب وکړئ او ما ډیزاین ورکوئ دا رنګ به زه بدل کړم په تور رنګ باندې او دا رنګ هم زه بدل کړم په داسې آبي رنګ باندې چې لږ فرق پکې راشي نو دا تاسې مختلف رنګونه استعمالوی شئ مختلف سټایلونه دي ډیزاینونه دي ډایرکشن دي ډایرکشن یې کوم طرف ته د چپ طرف نه د ښي طرف نه د کوم طرف نه دلته زاویه خپله ورکوی شو ورته یم د دې رنګونو زاویه 45 درجو کې برابره کړه یا 100 درجو کې 90 درجو کې برابره کړه 115 درجو کې برابره کړه مختلفو زاویو کې دا تاسې برابرولی شئ او دا مو ویلې چې دې نه دا رنګونه ختمولی شو ډیلیټولی شو صحیح دی د دې ځای نه دا رنګ چینج کولی شو دلته فرض مثال د کلیک کوم ورته یم دا رنګ د کوم رنګ وي داسې زیډ غوندې رنګ او دلته مونږ د همدې پوزیشن ټاکی شو ورته یم پوزیشن د کوم ځای کې دا اوس 43% کې دی ورته یم دا د 50% کې منځ کې راشي دا اوس منځ کې راوړو دلته ټرانسپرنسي ورکوی شي ټرانسپرنسي باندې مخکې هم کار وکړو ټرانسپرنسي یعنې شفافیت ورکوئ چې موږ سره شاته د دې شپ هر څه راغلي هغه موږ ته معلوم صحیح شو بله خبره موږ سره برایټنس ته برایټنس څه کار کوي سپینوالی که چېرته دې رنګ کې غواړي اضافه کړي که برایټنس 100% شو سپینوالی پکې اضافه کېږي او که برایټنس دې منفي 100 کو نو دا توروالی پکې اضافه کېږي د منځ رنګ کې تاسې ته معلومیږي دې ځای کې که نه دلته توروالی او سپینوالی اضافه کېږي او کمیږي دا سپینوالی پکې اضافه شو دا توروالی پکې اضافه شو سپینوالی کم شو بل روټیټ ویت شپ دی د دې نه مطلب څه دی دا که چېرته زه غیر فعاله کړم او زه دا شپ روټیټ کوم شپ روټیټ کولی مونږ د کوم ځای نه شو د دې ځای نه شو ښه ګوره دا عکس شپ زه تاوم شپ مې څه کو تاو کو دا شکل هم ورسره رنګونه ورسره تاویږي نه تاویږي رنګونه ځای په ځای دي ستاسې پام وي که نه ګوره دا رنګ اوس هم مونږ سره منځ کې دی دا مونږ سره ښي طرف ته دی او دا چپ طرف ته دا ښي طرف ته دی که زه چېرته دا شپ هر څومره تاو کړم دا به همدې حالت کې
او که چیرته دا روټیټ ویټ شپ دا انتخاب شي او زه دا راشم دا تاو کما رنگ ورسره تاویږي که نه ګوره رنګ لاندې راوړو تور رنګ لاندې راوړو که چیرته زه دې خوا ته دا راوړم اوس چپ طرف ته راوړو دوباره یې ښي طرف ته هم راوړی شي صحیح شو یعنی که دا چیرته انتخاب وي دا کوم رنګونه چې موږ استعمال کړي دا د شکل سره تاویږي او که چیرته انتخاب نه بیا نه تاویږي صحیح شو دا موږ سره د ګریډینټ خبره شوه ښه دا به زه فعلا ډیلیټ کړم زموږ کار په عکس کې دی عکس کې موږ نور کارونه هم کوی شو